تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سادات صاحب ډیره زیاته مننه چې د مرکه لپاره فرصت راکړ. په پیل کې سادات صاحب قدرت وایي چې د افغانستان او هند ترمنځ راتلونکي لوبلړۍ به کله او په کومو لوبغالو کې ترسره شي. د دې سیالیو په اړه وروستي معلومات څه دي؟ ډیره زیاته مننه. زه هم تاسو د میډیا ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. کور مو ودان چې برنامه ته مداوت کړم. د افغانستان او هند ترمنځ راتلونکي نړیوالې سیالۍ چې یو پکې ټیسټ لوبه د او درې یو ورځنۍ لوبې دي. ټیسټ لوبه به د پنجاب په چندیګړ کې د جون ل 4 نیټې پیلېږي او تر 10 پورې به دوام کوي او ورپسې بیا زمونږ یو ورځنۍ سیالۍ دي چې هغه د جون په 14 پیلېږي او تر 16 پورې دوام کوي چې لومړی لوبه په 14 دویمه په 18 او دریمه به د جون په 16 نیټه تر سره شي. البته دغه لوبې به په درمشاله، لکنو او چنای میدانونو باندې تر سره شي. سادات صاحب د هند په وړاندې د دې سیالیو لپاره د افغانستان ملي لوبډله څومره چمتوالی لري او کومو برخو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده؟ د دغه سیالیو لپاره افغان ملي لوبډلې خپل بشپړ چمتوالی تر سره کړی. تاسو پوهیږئ چې د اپریل، می او جون میاشتې په دغه 13 میاشت کې زمونږ دلته په هیواد کې د آمادګۍ یو ډېر ښه بهیر تر سره شو. اول زمونږ لوبغاړي په کابل کې یو کیمپ کې ټولو برخه واخیسته چې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي پکې وو. د هغې کیمپ ته پای ته رسېدو سره سم بیا دغه لوبغاړي لاړ ننګرهار کې خپل منځي تمریناتي سیالۍ تر سره کړي او د هغو سیالیو وروسته بیا په ننګرهار کې د لیسټۍ سیالۍ تر سره شوې چې په دغه لوبو کې د ملي لوبډلې لوبغاړو او د الف لوبډلې لوبغاړو دواړو پکې ګډون کړی او د غرض د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو نه ورته ځوان لوبغاړي هم ټاکل شوي وو. نو دغه لیسټۍ سیالۍ چې دا نه هم پړاو دا هم په 500 ورځې بڼوي او زمونږ د لوبغاړو په چمتووالي کې ډېر مهم رول تر سره کړ. همدارنګه باید ووایم چې په دغه ټول بهیر کې د افغانستان د ملي لوبډلې نوې مشر روزونکی هم د لوبغاړو سره مل وو. د کمپ په لومړۍ ورځو کې هم وو، بیا په ننګرهار کې په تمریناتي سیالیو کې هم وو، په لیسټۍ سیالیو کې هم دغه نږدې سیالۍ ټولې د نږدې نه وڅارلې او د لوبغاړو هغه آمادګي بهیري ټول نږدې ولید او خپلې مشورې شریکولې. سادات صاحب کله دې مسلې ته چې د افغانستان لپاره د دې لوبلړۍ ستر هدف څه دی؟ ګوري نړیوالې سیالۍ په ټوله کې ډېر ارزښت لري د هرې لوبډلې لپاره، خصوصا چې بیا ته د یو ډېرې پیاوړې لوبډلې سره سیالۍ تر سره کوي لکه موږ چې دا مهال د هندوستان سره تر سره کوو. موږ په راتلونکي کې په 2020 کال کې د 500 ورځې لوبو نړیوال جام هم لرو. نو هغې دپاره هم چمتوالی په نظر کې شته چې دغه لوبلړۍ هم د همغه چمتووالي برخه ده. او په دې کال کې موږ ډېرې سیالۍ لرو چې ځینې ټیسټ دي، ځینې یو ورځنۍ دي، یو شمېر شل ورځې هم دي، خو په ټوله کې دغه لانګ فارمیټ موږ هغه راتلونکي نړیوال جام ته او همدارنګه اسیا جام ته په ښه ډول چمتو کوي. د هند په څیر یوې پیاوړې او تجربه لرونکي لوبډلې سره لوبېدل سادات صاحب د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري؟ بالکل لکه وړاندې مې چې ویل چې هند یو پیاوړې لوبډله ده او دوی سره دا زموږ دویمه ټیسټ سیالۍ ده، ورپسې د یو ورځنیو لوبو سیریز هم دی. نو دغه سیالۍ ډېر ارزښت لري. څومره چې موږ قوي لوبډلو سره لوبېږو زمونږ د لوبډلې د رشد او پرمختګ لپاره هم دا ډېر مهمه ده چې موږ د قوي لوبډلو سره پرته له دې چې موږ ورسره په نړیوالو ایونټونو کې لوبېږو لکه اسیا جام شو، نړیوال جام شو، چمپینز ټرافي شوه، دوه اړخیزه لوبلړۍ هم موږ دپاره ګټورې ثابتېږي. تاسې ګورئ چې په دې وروستیو کې زموږ په نړیوالو جامونو کې کارکردګي د پخوا په پرتله ډېر زیاته ښه شوې ده. موږ په 2023 نړیوال جام کې وګورئ، د شل ورځې فارمیټ بیا 2024 نړیوال جام کې وګورئ، 2025 کال کې چمپینز ټرافي کې وګورئ. نو دا د دې دوه اړخیزو لوبلړیو د تر سره کولو یوه ګټه موږ ته همدا ده چې موږ بیا په نړیوالو ایونټونو کې د همدغه لوبډلو سره لوبېږو او د دوی په خلاف باندې ښه کارکردګي کوو او دوی ته ماتې ورکوو. ځینو رسنیو سادات صاحب د هندي سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د افغانستان او هند ترمنځ د ټیسټ او یو ورځنیو د لوبلړۍ له پای وروسته د افغانستان په کوربتوب د شل ورځو سیالیو د ترسره کېدو احتمال هم شته. آیا د کرکټ بورډ په پلانونو کې داسې څه شامل دي؟ هو، کله چې د هندوستان سره زموږ دغه لوبلړۍ پای ته رسیږي نو د همدې کال په سپټمبر میاشت کې
بیا افغانستان کرکټ بورډ د هندستان کوربتوب کوي چې پاغي سیالیو کې 3 لوري لوبي شامل دي چې هغه ان شاء الله په سپټمبر کې د افغانستان په کوربتوب باندې تر سره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره فرصت راکړی وو. کور مو ودان. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.